زکات فرض دا د احد د غرام را سرزر صدقه کې یوار بشم را زکات ورکه دغه یوار بشم را زکات ادا کول اجر او ثواب زیات تا چاته دا پته نشته چې صدقه زیات یو ملګر راغی ډېر لوی مالدار ویل چې مولوی صاحب په سار مې بادیار روانه د پکوړې ته ونه راغی ار روان دا مشورې ته راغلی کله چې کیسه تیرا کړله عمر سے سوچ پتیر کمول چې په دغه سړی شه د فرض کمای دا ورته چې لمینس کوي وی چې الحمدلله پچاما سره ورته چې رجال اره وی چې الحمدلله حج دې کړه درې مې پیرا کړی دی الحمدلله ورته مې چې زکات وی چې الحمدلله چې د بار ناروشو به غوال ولاکه مرته دا زکات نه ده زکات ادا کوي وی چې غریب مسکینر باندې چې به 500 صدقه پنیات ورکړي مرته چې دا زکات نه ده اخر شه وی چې مولوی صاحب به زکات څه شي زکات چاته پته معاشره پته نه مالدار کسي زکات ادا کولا نن به غریب وی گاخت ترجمه ته نه میندولا نن به غریبی تخته او جومان میندولا چا تا پتا نشتا چا سرمنه غټه کړی دی دراب د حکم نه ډریږي نه دراب د حکم نه ډریږي نه ابو سنان رضی الله تعالی عنہ ته تابعین ملاقات ته ورغل زیارت ته چې د ملاقات یو کو دای ورته وی چې په ګاون شه یو سړای د غورر وفات شو دا ارسی چې تعزیت ته ورشي اخ ته تعزیت ته ورغل هغه په مخه لګیا دا جوړی دی تسالی ورکای مرگ حق تا مشتو صاحب شلیار دو سیکوا نه پوته کېږي الله رسول په دنیا لوړ صحابه په دنیا لوړل دا ورته چې خبره مې حق او ساشدو مو دینه اختلاف نشته چې مرگ حق نه دا په دې نه لونو چې اورر مې مړ ویل دا مړې جی یار سیک او ما اورر چې پکې ما عذاب شلیدلا د ز پېغه بند رونو دی ورته چې ویلې تو عالم غیبی تو تب غیب سرنگ تو تا پتا ولګ چې عذاب دا وی چې کلام چې اورر شاخ او ټول لوړل وی چې دا اورر په موډر ګرونو زی سارتا نوستو دې قبر نه आवाज راغی افسوس افسوس زما دې قبر تیرے تیارے او عذاب ته اوس پرلم حالانکه مول مینځه کړه اور ډراما کړی او تو سه ټولر نه لوړل وستا وی چې دا اوس مې ورود د اورری جذبه مې وا برداشت نه ونشو په مخ په قبر لګیا شم خور اړم د کله له حد ته پورا سدن اور خلوص مکو چې له حد نه ير بلنجیر کړي بار تر وتله چې اورر ته مې چو قتل د اورر په د مغزي باندې مې کمنی غونډه هار غونډه ير بالو چې مو زړه صبر نشو چې دغه سم لوس ورغه ډول چې مول چونه مړی چې لوس ګوته ما وسوځیدل ولوس یې پټکړی به ور شکرا کړکنی لوس ګوته سوې چې به مې نه را دی واسه مړاول نوي چې به مې بیا خور پور وړاولې سرانګې نو جوړ چې اورر مې پسریر شپرې شدا سرانګې نو جوړ چې اورر مې پسریر شپرې شدا دی ورته چې اورر د عمل سو وی چې عمل یې داو مال دولت رب ور کړو خو زکات یې نه ادا کو مال دولت الله ور کړو زکات یې نه ادا کو سیک چې زکات نه ادا کای دغه مال ته بزیاته ونی نه ورسی د زکات یو په زرا د نو بوسی الله تعالی تو ته پتا نه لګی او چې وې بوسه زکات معنا د پوکول دو مول د پوک شو زیاتېږي وي لکه یو انسان وجود ته کینسر بیماری ولګی خو د انسان ختم کای زکات چې نه پرې کوي یا د سودی کاروبار وي دا د داسې دل کمال دولت ته د چې کینسر اور لگاولا کینسر دے اور لگاولا عزت مند فرض مش نہ ادا کئی بھئی رب دے طرف نہ امید دے گلونے لاری چا گلون در مندے روارے جی رحمتینا کرونا ونرسی گلون اور رحمتینا ورسی ایسی عزت مند دے خبرے کہ اس قول پچار دی دے اللہ تعالیٰ سکول پچار دی عزت مند دے پا بارش عزت مند غیج ہوتا ان سے اللہ تعالیٰ چر بند ریش یہ دو ماراوارو گیلو ماندا اللہ تعالیٰ خپلا پا قرآن شوی شکلا در بندرو والا لعلهم یرجعون
بدا زکا در بند روال چې تو سے موتا رجوع کیے او د لاین نه چې خاطب شوی او ته چې خپل لاین سیدا کیے په ډېر ریشه ز خپل د توبه بیان کاو چې تبا او بوسی تبا او بوسی یو د لري ته به داماناند چې تبا د وې استلا استشل کول زکات نه ده استلا سوان نه پرې کوي شله کول زکات کوي سوپ کوي بیا واپرې کوي شله کول چانه د مزکا نیولې دو تبا د وې استلا د نیولې ګناه درته معاف شو خدا حق بیا ور کوي مهر خیر تا خويند لینه ته د حق نه دا ور کړه تبا د وې استلا په تبا باندې باس نه دو تبینا بعد گناہ دے معاف شو اس بیا کہ تخپل حق را سوے اخپل حق را سوے پاس ته دې تبا سار تر سه عزت مند